الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العلي العظيم. سورة الفجر دا سورة شدي مكيدي فمكة معظمه کې الله جل جلاله نازل کړی دی او وروسته در سورة اللیل نازل سوی دی. آیاتونه 10 آیات لري، کلمې 119 کلمې لري، ټول حروف 500 او 7 حرف پکښې کېږي. 597 یعنی 99 حرف پکښې کېږي. 599 حرف ټوله. او فضیلت دې صورت هغه فضیلت دی چې مخکې صورت کې تیر سوی دی، چې غاشیه صورت کې و، صورت اعلا کې و، د دې هم هغه فضیلت دی. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. والفجر، خدای پاک فرمایي چې زموږ د قسم وي په سهار سره د هرې ورځې. د هرې ورځې نه یو مشخصه ورځ، په دې سره چې زموږ قسم وي. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه یو روایت داسې راځي چې زموږ د قسم وي په لمانځه سره د فجر چې د سهار لمونځ دی. ځکه د هر ورځ چې راځي پر انسان باندې علما وایي چې په دغه سپېدو په وخت کې وایي تاسې مه بېدېږئ، حتی دماغ ته سخته ضربه ورکوي. د دې وخت خوب د سپېدو څخه پیات المرختو پورې. په دغه وخت کې چې سپېدې چوي، دغه وخت د انسان د جسد دپاره ډېر مفید او ګټمن دی. حتی په دا وخت کې چې سړی سترګې لغړوي، سترګو د ګټه رسېږي. که څوک اوبه څښي، خوراک کوي، هغه جسد ته ګټه رسوي. که څوک عبادت کوي، هغه هم په قبول حسن سره قبلیږي. نو په دغه وخت کې د انسان هر عمل چپ له ګناه څخه په دربار کې د خدای پاک قبول دی او مفید دی. دغه ګټه به نو یا په دې دنیا کې متوجه وي، یا به د جسد ته متوجه وي، یا په ورځ کې د قیامت به متوجه وي. نو امام شعرانی صاحب په خپل کتاب طبقات الکبرا کې هم دغسې ویلي دي چې دغه وخت خوب انسان دپاره ضرر دی، ګټه نه ده، هېڅ ګټه نشته پکښې کې. بدن ته چې هر څونه ورلټې کوي، صدمه یې ورورسول، معده یې ورودرول، پښتورګي یې ورودرول، نور اعضا یې ورودرول، ویې خو ګټه نه ورته کوي. بل دا سپېدې چې چوي، ټول مخلوق ته د دې ګټه رسېږي، حتی نباتاتو ته، د نباتاتو پرورشت او ګټه چې دا اخلي د ټولې شپې څخه، هغه په دغه وخت کې د سپېدو ګټه پورته کوي. حتی بیا چې سپوږمۍ پراخېږي، دا سپوږمۍ ګټه کوي. نو په دغه وجه باندې د هر د ورځې د سپېدو سره الله جل جلاله قسم پکوي چې دا ډېر ښایسته وخت دی او ډېر مفید دی، ډېر منافع پکښې کې دي، ډېر اسرار پکښې کې دي. او الله جل وعلا د خپلو بندګانو څخه چې دوی استغفار ورته کوي، بخشش ورته کوي، رحمت غوښتنه کوي، رحمت ورکوي. د یو بل شي خواست ځینې کوي، خدای پاک یې هغه خواست ورپوره کوي. نو په دغه وجه باندې دغه فجر چې دی د سپېدو وخت خدای پاک قسم په کړی دی. او عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې دا په لمانځه سره د سهار او بالخصوص لمونځ د سهار هم دغسې ګټې پکښې کېږي.
نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم فرمایي وایي که په ګټو د ماخستن او د سهار د لمانځه د جماعت څوک خبر سي پر کوناټوب ورته راوسکي او تکبیر اولا د دې لمنځو چې څوک ټینګي دا در دنیا و ما فيها ورته بهتر دی. دا دنیا ټوله ستاسې و ما فيها ټوله ستاسې، دونه ګټه نه درته کوي لکه ته چې الله اکبر د ملا صاحب سره ته نیسې په دغه دوو وختو کې ماخستن او سهار. او بل حدیث شریف کې راځي چې په قبر کې تاریکه ده، په ورځ کې د قیامت تاریکه ده. خو بشر المشائین بنور تام یوم القیامه. حدیث شریف کې نبی علیه السلام بارک فرمایي چې تاسې زیری وکړي هغه خلک چې دوی په پښو په تاریکه کې ولمانځه ته ځي، تاریکه خو نو سهار و ماخستن بنور تام یوم القیامه، په کامل نور سره په ورځ کې د قیامت. په قبر کې بیا هم نوري، په ورځ کې د قیامت بیا هم دا خلک ښه نوراني وي، نورانیت به لري، روښنایي به لري، څراغان به لري او دوی به په تاریکه کې نه پاتېږي. نو ځکه دغه قسم وایي په لمانځه سره د فجر چې زموږ قسم وي. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لمونځ ځنې اخیستی او بعضې علما ورځ د اختر د لوی اختر ځنې اخلي او بعضې اوله ورځ د محرم د میاشتې ځنې اخلي. خو دا روایتونه ډېر دي، خو دغه دوه روایته یې ښایسته روایتونه وو. ولیال عشر، خدای پاک فرمایي چې زموږ د قسم وي په شپو لسو سره. بیا مشهوره لس ورځې چې هغه 10 من ذی الحجه، لس ورځې ذی الحجې دي چې په دې لسو ورځو کې ورځ شپه د عرفې موجوده ده، ام عرفې شپه او ورځ موجوده ده او په دغه کې د اختر ورځ موجوده ده او په دغه لسو شپو کې هغه لوی رکن د اسلام چې د حج اداینه ده هغه سرته رسیږي. بل په دې لسو شپو کې فضائل ډېر دي او داسې روایت هم راځي راغلی دی چې لس ورځې د رمضان چې هغه اخري لس شپې دي په هغه سره چې زموږ قسم وي، ځکه په هغه کې بیا لیلة القدر شپه شته چې هغه خیر من 1000 شهر نر زرو میاشتو بهتري لري. او بعض علما وایي ولیال 10 هغه د 15 شپه چې پکښې کې وي دغه د برات دغه د منځ لسګونې ځینې مطلوب دي چې د 15 شپه پکښې ده. او څوک د محرم د میاشتې چې وایي د عاشورې ورځ پکښې ده دا اخلي. خو اصل مشهور روایت دغه د ذی الحجې دا اوس موږ په ذوالقعده کې واقع یو، په 3 میاشتې ستي بس د ذی الحجې ده. نو الله جل جلاله قسم کوي چې زموږ د قسم وي په دغه لسو شپو سره. او دغه د فجر چې موږ وویله په دې کې نورو ځایو کې هم الله جل جلاله قسم په کړی دی. سورة تکویر کې والصبح اذا تنفس چې سپیدې تنفس وکړي وچاودي، په دې کې بیا سپیدې دوی دي، یو صبح کاذب دی په هغه پرې هیڅ تعلق نه لري، هغه بیرته یو اوږده سپین نلیکه دې خواته پیدا سي بیرته ورکه سي په طریقه باندې ګډه سي. او بل صبح صادق دی هغه بیا داسې روښنایي لکه څوک چې دا خونی شی وپاشي هغه د پراګنده روښنایي وي، نوکي د ذرې ذرې دغه نو چې دا صبح صادق دی د پر دې پورې هر شی تعلق لري. روژه نیول مثال شپه خلاصېدل ورځ شروع کېدل دغسې تر سپېدو پورې کم لمونځ د ماخستن دا ختمېدل د سهار دا شروع کېدل نو هغه دغه صبح صادق دی. نو والصبح اذا تنفس په سورة تکویر کې راغلی دی، په سورة المدثر کې والصبح اذا اسفر راغلی دی او دلته والفجر وليال 10 راغلی دی. نو دغه لس ورځې چې راځي په صحیح بخاري کې راغلی دی روایت عبدالله ابن عباس چې دی مرفوع کوي دا حدیث و نبی علیه السلام مبارک دی. وایي ما من ایام نسته د ورځو څخه العمل صالح چې عمل صالح احب الى الله فيهن چې خوشتره وي الله جل جلاله لره په هغو ورځو کې من هذه الايام يعني 10 من ذي الحجه تر 12 ورځو چې ذي الحجه چې په بله میاشت کې موږ ورته راځي را باندې. قالوا صحابه ولا الجهاد في سبيل الله، يعني د دې شپو د ورځو عمل جهاد في سبيل الله هم نسي سره یو شی کېدلی. قال ولا الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله هم نسي سره رسېدلی الا رجلا خرج بنفسه وماله، مگر یو داسې سړی دی چې دی ووځي په خپل مال سره ووځي په خپل نفس سره ووځي د کفارو په مقابله کې ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بیرته رجوع ونه کړي د دغه څه په هیڅ شي سره
یعنې معلم د خدای په لاره کې برباد سي، ځان و نفس یې هم ټوله قرباني کړي، شهید سي. غلی یې پس پرې ویل بېټه کار کې بالا ورته وایخه ورته دغه بل هلک ګوره پسې زغلي هغسې ټکري یې باره ایسته یې که ځینې وایخه در سره. نو دغه 10 ورځې داسې بل ځای کې راځي وایي د دغې 10 ورځې هره روژه یې وایي د 1 کال ثواب لري او د عرفې د ورځې د 2 کالو او د 2 کالو ګناه یې خدای پاک ورشي. نو دا په روژ کالو په دغسې ګرمي کې وې ونه چې بعضې ځوانانو ونیولې بعضې وخوړلې. نو خدای دې سږ کال هم توفیق موږ ته ایسته راکړي چې وینیسو ناجوړي نه یو ښه د صحت خاوندان وبینیسو، نو کوم تکلیف نه لري. انشاءالله عزم غواړي چې عزم دې ورته ټینګ کړي، بس خدای پاک په توفیق درکړي. او په دغه 10 ورځو کې ذکرونه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دغه کلمه یا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دغه کلمې زیات ثواب لري. حتی علما وایي موږ لیدله په بازار کې چې بدی و هم دغه کلمې موږ ځینې اورېدلې دي د ډېرو علماو څخه. نو دا دونه د ثواب کلمې دي. عبادت د ورځې دغه دی، روژه ده او د شپې خو نو تهجد منځ دی، وظیفې دي، دعاوې دي. والشفع والوتر، خدای پاک وایي زموږ د قسم وي په شفع په جوت سره، والوتر او وتر په تاک سره، په جوت او تاک چې زموږ قسم وي. والزوج والفرد من كل الاشياء، د ټولو اشیاو څخه. ومنها هذه ليالي بما حوته من زوج وفرج، او دغه شپې هم بعضې تاک راځي بعضې جوت راځي د میاشتې څخه. نو په دغه دواړو سره جوایز موږ قسم وي. او بعض علما لیکي چې جوت او تاک، جوت چې دي هغه مخلوقات دي، ټوله مخلوق خدای پاک جوت پیدا کړي دي، نو په دې زموږ قسم وي. او وتر چې دی هغه تاک الله جل وعلا ته اشاره ده چې موږ د الله جل وعلا په وحدانیت سره قسم وي چې قل هو الله احد، الله جل جلاله احد ذات، والله الوتر يحب الوتر، خدای پاک تاک دی خوشوي تاک، دا حدیث شریف دی. نو په دغه کې ډېر داسې شیان راځي چې انسان الله جل جلاله جوت پیدا کړی دی، یعنی نر او ښځ، شپه او ورځ، جنت و دوژخ، مسلمان او کافر، اسمان او مځکه، سر او زرغون، سپین او تور، داسې نو په ډېرو شیانو کې داسې زوج ژمی و دوبی و هر شی داسې خپل مقابل لري. دا جوت سره چې زموږ قسم وي. او تاک وتر هغه تاک ته ویل کېږي. واللیل اذا یسر، او زموږ د قسم په شپې سره چې دا تګ وکړي ولاړه سي. واللیل اذا ادبر واللیل اذا عسعس، دا ټوله په دا شپه سره چې زموږ قسم وي چې دا ولاړه سي یا راسي. او که راسي دا اول حالات هم د تعجب وړ دي چې ټوله انسانان په خپله تاریکي کې پټ کړي او ټوله انسانان زی د خپلو کورو پر طرف باندې. دا طرف هم د ورځې د قیامت سره تشبیه لري چې په ورځ کې د قیامت خلک راوپاڅېږي، هم زی بس خلک در خپل هدفه پورې. او سهار هم دغسې دی چې سهار سي ګرد د خلک سره راوځي د کورو، څوک یوې خواته ځي، څوک دوکاندارۍ ته ځي، دا بازار کې یو ګرده پسغستا وي چې دا سهار سي پسغستا شروع وکړي تر ماښامه پورې. نو ورځ د قیامت هم چې راوپاڅېږي بس ګرد سره ځغلي. نو زموږ د قسم وي په دې شپې سره چې دا ولاړه او یا راسي، مقبلا و مدبرا. نو هل آیا فی ذلک، په دغه قسم کې چې خدای پاک قسم کوي، قسم دی لدی حجر، خاوندانو لره د عقل، هغه په دې پوهېږي چې دا قسم پکښې دی. دا لوی قسم دی چې الله جل وعلا یې کوي په دغو شیانو سره چې څوک خاوند عقل وي د پوهې وي، او څوک چې خاوند عقل نه وي د پوهې نه وي، نو هغه خلک خو نو بیا د خطاب وړ نه دي څوک خبرې ورسره وکړي، مخاطبین یې د ځان وګرځي، د دې نه جوړ. نو جواب د دې قسم به داسې چې لتعذبن یا کفار مکه، خامخا به خدای پاک تاسو ته عذاب درکوي او کفارو د مکې،
خامخا به تست عذاب درکوي رب جل وعلا او منکرینو د ورځې د قیامت د حقیقت څخه د قرآن د حقیقت څخه د نبیانو مبارکانو الله جل جلاله به تست عذاب درکوي دا بیخ هغه جواب د قسم سي علم تر ته نه عالم سوی یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کیف سره کوم فعل فعل وکي ربک رب کستا بعاد په عادیانو سره چې هغه ارم دا ارم عتبی بیان دی چې دا هم د هغه عادیانو صفت دی ارم هم د نوح علیه السلام د زوی دریم زوی دی او دریم زوی بیا عاد نومېدی نو دا د دوی د نیکه نوم دا ارم او بعض علما ارم د ښار نوم والله اعلم ذات العماد چې دوی خاوندان د غټ غټ اوږدو والي وه غټ اوږده اوږده جسدونه الله جل جلاله ورکړي وه بیخي غټ صورتونه یې وه لکه مثال بعضې زیارتونه اوس په دغه کې شته مهترلام بابا زیارت دی په لغمان کې واټ زیارت دی لکه دا موږ برنډه ټوله دا یو زیارت دی هغه دغونه اوږده خلک وه عادي اولا عادي ثاني نو دلته چې کوم وخت دا غټ زیارتونه موجودیږي غټ غټ قبرونه دا د هغه وخت قبرونه دي او بعضې خلک بیا داسې ادعاوې کوي په مزاره کې بیا یو زیارت دی وایي دا د شیش علیه السلام قول دی د غزني و خاطر دی که چیرې یو زیارت دی وایي دا د ذکریا علیه السلام قول ذکریا علیه السلام د ریاض کې شیش علیه السلام په بلخ کې دی هغه قبرونه چې وه هغه خلک چې بیا وه هغه د نوح علیه السلام مخکې وه د نوح علیه السلام توپان چې راغلی هغه شپږ میاشتې د اوبه په دنیا پر سر باندې ګرځېدلی هېڅ شی نه دی پاته سوی نه قبر پاته سوی دی هېڅ شی هغه ګرته د منځه څخه تللي دي نو چې د دنیا شیان ټوله خراب سي نو بیا هغه قبرونه بیا چیرې یوازې قبر به پاتې چې دا د شیش علیه السلام قول دی د پلانکي قبر دی دا د پلانکي قبر دی دا د پلانکي قبر دی نو د آدم علیه السلام قبر چې دی چې ډېر علما وایي په مینا کې مسجد خیب دی شیطانانو پر هغه طرف غټ مسجد دی د میراب چپت طرف ته دلته د آدم علیه السلام قبر دلته دی خو هم قبر نشته خو هغه چې علماو څه په کتابو کې ویلي وي هغه قبر یې دلته معلوم کړی وی دلته دی مګر قبر نشته نو هغه اوبه وړی دی نو شانه ماضي شوي دلته لوی قبر یې جوړ کړی وی دا د شیش علیه السلام قبر دلته خو د توپان د نوح علیه السلام راغلی شیش علیه السلام خو د نوح علیه السلام مخکې نو بعضې قبرونه وي دا خلک وایي خو هغه تاریخ ښه برابر نه وي خو دوی وایي نو چاپوهان خلک هغه په پوهېږي چې دا اوس دوی څه وایي دا اوس شیش علیه السلام ذکریا علیه الصلاة وسلام ادریس علیه الصلاة وسلام دا مخکې وه تر نوح علیه السلام او نور انبیا علیهم السلام بیا راوروسته ورته عادیانو دا هم د نوح علیه السلام په لمسیانو کې راځي خو بیا هم د هغه وروسته داسې غټ توپان نه دی راغلی قبرونه به ممکن دا غټ قبرونه د دغو عادیانو دی ارمادات العماد چې غټ غټ حتی روایتونه راځي چې په سوونو ګزونه د دوی اوږدوالی ښودل سوی دي خو آدم علیه الصلاة وسلام چې و هغه 80 متره و د هغه وروسته نو بیا دا قدونه وی راکمېدله چې دا در دې حده پورې ورسېدل نو ممکن دغه سوونه کلونه خو نوم بعضې علما یې بې مني یا بې نه مني والله اعلم نو چې آدم علیه السلام 80 متره و هم 10 متره به وه داسې 20 متره به وه 25 متره به وه نو خو خاوندان د غټو قامتو و دغه عادیان دغه د ارم مسیان التي هغسې عادیان و لم يخلق چې نه و پیدا شوي مثلها په مثل د دې فی البلاد په ښارو کې داسې ښارونه داسې قوت الله جل جلاله دې ته ورکړی چې بیخي ډېر نو دې ته تاریخ ورڅخه و چې نبي د خدای به دې ته نصیحتونه کړي وه چې کوم ښه عمل کاوه خدای پاک جنت درکوي کوم بد عمل کاوه خدای پاک دوزخ درکوي نو دوی خو ډېر قوي خلک وه یو غټ ځای ښایسته یې جوړ کړي وی دا یې جنت خلکو ته خپل ښه کارونه کوي بالا به موږ تاسو جنت درکړو دغه دی جنت موږ درته جوړ کړی دی نو بیا نبي د خدای پاک ورته بل نبي خدای پاک ورته راواستول چې دغه هود علیه الصلاة وسلام مبارک ډېر نصیحت یې ورته وکړي دا مه کوئ دا تاسې څه وایاست دا څه کارونه کوئ مه کوئ د یو رب جل وعلا عبادت وکړئ دې په قول نه کوئ د هغه یهودو نصاراو د اسچمونه شروع کړي وو دا د مخه شپو کې دا د دې
حالات چې هلته که مسلمانان وه یو مسلمان ماته داسې کیسه وکړله چې هغه هلته د دوی په د پوپانو سره ډېر شناخت درلودی، ډېر معلومات یې درلودی. و دوی داسې پروګرام جوړ کړي چې دا د دوی ملایان به یو څوک په ډېر ګناهکار و په دوی کې بلا به رالی ده ته به ول ما خو ګناوې کړي دي، په څو مې د دوژخه خلاصوې؟ نو ورته په 15 لکه ډالره ول دا بیا ورکړل، دې ته بیا خط ورکړي چې ته د دوژخه بلا خلاص ښه نو په جنت کې مې هم پسې داخل کړه، اخو نو موت نه کېږي 15 لکه بیا نورې ځینې باسي ښه په جنت کې مې هم داخل کړه، نورې ګناوې نو مه کوي. بس دا د دې ملایانو په دغه ترتیب باندې د خلکو څه پیسې اخیستلې او زه یې تاسې مې دوژخه ماف کړي یاست، زه یې تاسې مې جنت ته اچولي یاست په دې پیسو باندې. اخر پای داسې یو حالات پېښ شو، یو لوی تجار وایي په دې کې پېښ شو چې ته دا دوژخ ګرده پر ما خرڅ کړه. هدول سید هغه ښه ډېرې پیسې ورکړې، دوژخ یې ټوله ځینې رانیوي چې ځینې رانیوي برای اعلان وکړي په خپل وطن کې وایي د نامې زامنو ګناوې کوي چې هر څه کوي دوژخ ما ځینې رانیولی دي ولا که یو راسه په ننوځي. اخر پای د دې باطلوالی، دا د دې دغه باطلې خبرې، دا د دې دغسې کارونه چې دي ټول نظام ولاړ بنا بر پیسو محال باندې و. نو برګره خلک پوه شو چې دا خو نو رښتیا اوس رسوا کېږو، عبارې نو حکومت ټول مداخله وکړل. د دغه کیسو څخه یې هغه د دې ملایان منع کړل چې تاسو دا مه کوئ، خلک پیسو مه خلاصوئ، خلک پیسو جنت ته مه اچوئ. نو دا په هغه وخت کې هم دغه عادي اولا د خپلو عوامو جهالو ته داسې خبرې کولې چې دا د جنت مې درته جوړ کړی دي، بله یو ونه که دوژخ ته راسه ولاړ سئ ګرده به زما سره په جنت کې یاست. نو بیا هود علیه السلام دا نصیحت مه کوئ، ده کوئ، په کول یې نه کول. الله جل جلاله ټول په باد سرسر سره هلاک کړل، یو ژوندی پاته نه شو. دا ډېر ظالمان و او ډېر ظلم یې کوي، ډېر قوي خلک و، مسلمانانو سره یې ډېر بد کول. او دوهمه درجه بیا چې عاد ثاني ورته ویل کېږي هغه سمودیان و، هم داسې ظالمان و. صالح علیه السلام یې نبي و، د صالح علیه السلام او مؤمنانو سره یې ظلمونه کول او خپل قوم یې بدپرستي و، نور ناروا و، پسکو پچورو بې حیایي ته هڅوله. او سمود د هغه رقم څه فعل وکړي رب ستا په سمودیانو سره، الذین هغسې سمودیان جابو چې دوی قطع کولې څرلې الصخره، لوی لوی غرونه صخرونه، په دې غرو کې به دوی ځایونه جوړ کړي وه، ښه یخ ځایونه یې وه، په دوبي کې به ولا ګزاره پکښې کوله. بالواجن په شلو کې، بس په دا شلو کې د غرو په شلو کې بیا ښه ښه کورونه جوړ کړي وه. او دوهم لوی ظالم چې و هغه فرعون، څنګه پیل وکړي رب ستا فرعون و فرعون سره ذي الاوتاد چې دی خاوند د وتدو د میخو مختبلو، څلور مختبلې به ټک ولې یو لاس په یو پورې وغوړوي، بل لاس په بل، یوه پښه په بل، بله پښه په بل، بیا به نو تورې ورته کش کړي په مابین به دوه ځایه کړي، ټکر ټکر به یې کړي. دغسې ظلم او عذاب یې خلکو ته ورکاوه. حتی یوه ښځه وه مسلمانه وه، دی په خبر شو، نو بیا هغه ښځه یې حاضره کړه، دوی لوڼې درلودلې، یوه هغه ټوکې وه یوه کوچنۍ وه. نو دې ته ویل دغه زه خدای یم ما به منې بل خدای به نه منې. هغه ویل خدای هغه دی چې موږ تاسې پیدا کړي، بل خدای ستا نه، ستا خدای هم هغه دی. نو هغه یوه ټوکې لورې راواخله، دې په مخ کې ورته حلاله کړه، ول واوړه د اسلام. هغې ویل نه اورم. بیا دا بله لور راکش کړه چې اوس یې وژل دا خوارکۍ سره ډېره وارخطا شول. اولاد شیرین دی. دا بله لور چې یوه کوچنۍ وه داسې خبرې نه وي زده، خدای پاک پر خبرو ورته راوستله، بل مورې ته پر حق یې خدای به جنت درکړي، ډېر ښه ښه جنتونه زه وینم. د دې چې د ده د خپلې خبرې سوا نه وړې، د ده خبره ونه مني، کوچنۍ نجلۍ وه دا خبرې ورته. نو هغه یې بیا پسې ور حلاله کړله، د دې مخ ته دا نسخه د اسلام نه واوښتل، اخر پیدا هم پسې ټکور ټکور کړله. نو څنګه دا یوه ښځه وه چې داسې ورسره وکړله. بله ښځه د ده خپله ښځه اسیا بنت مزاحم چې ډېره ښایسته مؤمنه بیبي وه، په هغه وخت کې د دې ښایست د هېچا سره نه و، خو دې ظالم په نکاح کړله. خو هغه دې ته چې به ورنږدې شو بدن بې بلګ ونیوی، شهوت بې ګرده د بدنه ووتی، نزدېکت یې نه سوی ورسره کولی. نو دا مسلمانه وه، څه زمانه ورسره تېر کړله، څو چې الله جل جلاله موسی علیه السلام د دې پر لاس باندې لوی کړي. د دې سره په کور کې و موسی علیه السلام چې هغه هم نبي د خدای اولو العزم انبیاو څخه و،
الله جل جلاله په هر شي کې خپل حکمتونه لري. ګوره دا ښځه بس دا موسی علیه السلام نو چې دا مسلمانه ښځه د فرعون په کور کې کښېنولې ده، نو څنګه د سړي زړه درد کوي. مګر هغه حکمت دا و، په هغې بیبي هم کار نه سوی درلودلی، او الله جل جلاله موسی علیه السلام هغې بیبي ځینې خلاص کړي چې دا مه وژنه، د کوچنیان وژله، او بیا یې تربیه هم وکړله او کلکه مسلمانه وه. نو کوم وخت چې فرعون په خبر سو دغسې یې کړل، یو لاس یې یو ځای تر وتړی، بل یې په بل پښه یې واوځه، بله بیا نو په تورو باندې وهله. نو خدای پاک جنت ښکاره کوي، نو خدای پاک ته وویل خدای پاک ما ته یو ښه قصر په دې جنت کې ما ته را جوړ کړ. نو څنګه چې دوی توره پر پورت چې وس یې ویي، توره د دې بدن ته نه ورسېدلې، خدای پاک یې هغه روح ځینې قبض کړي، په جنت کې یې ننایستله. هغه د دې پر جسد باندې چې کوم تکلیف هغه دا نه ده پوه سوی چې بیا دوی ټکو ټکور کړل. هغه بله ښځه و نجونې هم د هغه خدای پاک جنت ته ننایستلې، چې مخکې به د دې چې د تور ور ورسېږي هغه به په جنت کې خدای پاک داخل کړل. نو ښه قصر خدای پاک ورکړي. نو دغه فرعون هم دغسې لوی ظالم و، مګر خدای پاک په بحر قلزم کې غرق کړي ټوله د خپلو لښکرو سره. کیف فعل ربک بعاد، څنګه فعل وکړي ربک بعاد، څنګه فعل وکړي سمود په سمودیانو سره چې دا هم ډېر قوي خلک ول. خدای پاک په چغ د جبرائیل امین علیه السلام سره دوی هلاک کړل. او څه فعل وکړي ربک ربک ستا فرعون ذي الاوتاد، په فرعون چې دوی خاونده وتدو الذین هغسې کسان و دا طغوا ته دوی تجبر کاوه، ظلم یې کاوه فی البلاد په دې ښارو کې، فاکثرو ډېر فیها په دې ښارو کې الفساد فسادونه د دوی، چې هر چا فسادونه کول. موږ تاسې دا په افغانستان کې 40 کاله دا خلک وینو چې څوک په ډېر فساد پیشه و، ظالم سړی و، بس څو عمر به ژوندی و، بلا به ختم شي، د یوې لارې د بل لارې چې هېچا به وس نه په رسېدي، خپل ملګري به توپک په راواړوي، قرار به یې مړ کړي. هو دا خو ستا هغه ښه ملګري و، غلاوې مو سره کولې، نارواوې مو سره کولې، دوی بیا څه در وکړل. خو خدای پاک نه دي پرېښي دا ظالمان چې فساد یې ډېر سي په دې مځکه کې، الله جل وعلا یې نیسي، داسې یې نیسي چې د چا ګمان به نه وي چې د دې لارې دی ونیول سي یا چې دی مړ سي. ډېر فرعونیان هم موږ تاسې ولیده چې د قدرت لیوني وه، د پیسو لیوني وه، د شرابو لیوني وه، د بې حیایي و، او داسې نارواو ناشولټو کارو لیونې کړي وه. په دغه لیونتوب کې دغسې چټل پسې مړه شول، توبه یې ونه کړل، ولاړله. موږ تاسې هر یو پېژنو، نومان یې را سره دي. افغانستان کې دا خلک تیر سوي دي، په نورو ممالکو کې خلک تیر سوي دي، په اسلامي ممالکو کې تیر سوي دي، په کفري ممالکو کې تیر سوي دي. خو دغه خلک چې د دې فساد په دې مځکه کې ډېر سي، د رب جل وعلا پر مخلوق باندې ظلم شروع کړي، نو الله جل جلاله یې بس ونیسي په عذاب سره. نو دا مو ونیوله، دا ولې الذین طغوا فی البلاد، چې دوی سرکشي کولې، تجبر یې کوي، جبر یې کوي په دې ښار کې. فاکثروا فیه الفساد، نو بیا ډېر فساد دی. فصبر شوکي علیهم، پر دوی باندې ربک رب کستا سوء عذاب، یو نوع د عذاب. نو په دغه چې څوک په یو کیبل و په یو رشمه باندې څوک ویي، ټینګ ټینګ یې ویي، نو هغه سوی نه ارام سوی، بل په راسي بل په راسي. دغه رقم عذاب ډېر شدید وي په عربو کې. دا عذاب دلته موږ څه خلکو افغانانو کافرانو هلته پرېږده، افغانانو ډېر انسانان په کیبلانو در وهلو لاندې مړه کړل. چې دا ولې وژنې؟ د ده د لاسه څخه وایي زما باچهي په خطر کې ده. نو په باچهي که په وژنو سره د انسانانو کېدلی، فرعون به د دا اوسه باچا وایي. هغه هم ډېر انسانان مړه کړه چې زما باچهي د دې څه په خطر کې ده، دا به زما څه باچهي نیسي. هغه په خپل کور کې موسی علیه السلام ته پرورش الله جل جلاله ورکړه، یعنې د فرعون په کور کې رالوی کړي، د باچهي و دی ټوله هلاک شول. د هغه موسی علیه السلام خوب یې هم لیدلی و، یو خبر شرط الله جل وعلا هم ورکړی و چې دغسې هلک به پیدا کېږي، ستا بچي به ځینې ړنګېږي. نو په دې خو نه دی چې دا سیاسي بندي دي، دا سیاسي دي، دا سیاسي دي، دا سیاسي، دا 40 کاله زموږ بسونه د سیاسي بندیانو ډک وه، او هم یې ګرد اجرې د هغو څخه را ډکې کړې. مګر نو د هغو خلکو بچي کله بقا وکړه، نو کشکې بقا کړې وې په دې باندې. نو خدای پاک دغه صوت عذاب پر دوی راتوی کوي په دې دنیا کې هم، چې یو عذاب پسې بل عذاب، بس رشمی و رشمی و کبلان وهل ټکول. نو ان په تحقیق سره ربک رب کستا چې دی لا مخا بالمرصاد، یعنی دی نه يرصد اعمال العباد، یعنی ترصد کوي د اعمالو د عبادو. هر انسان د هر بنده عمل ته ګوري، حفاظت یې کوي، لیکي یې، نه ځینې پټېږي د چا عمل، څوک څه کوي څوک څه کوي. هر سړی به په خپل نامه غږ کوي، بیا به خدای پاک جل وعلا ته
حساب کتاب ورکوي. نو خوشبخته هغه سړی دی چې رب جل وعلا یې اعمال څاري او دی خپل عمل ښه کوي، خپل خدای عبادت کوي. بدبخته هغه انسان دی چې رب جل وعلا یې اعمال څاري او دی بد عملي کوي، سرکشي کوي، نافرماني کوي، د قرآن شریعت نبی مبارک صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي. نو دغه رب جل وعلا لبالمرصاد. رصاد دې ته وایي لکه څوک چې په یو ځای کې په یو خزه کې ناست دا منطقه ګرده څاري چې هر شی وي درته معلومیږي. دا خو یو مثال دی. نو رب جل وعلا خو ساتنه د اعمالو د ټولو بندګانو کوي. هیڅ عمل د یو بنده نسي ځینې فوتېدلی، خطا کېدلی. نو فاما دونک در خبره ده الانسان انسان بد انسان اذا ما ابتلاه. خدای پاک فرمایي چې موږ د ده امتحان وکړو، اختبار یې وکړو، وی ازمویو. ما ابتلاه چې ازموینه وکړي د ده هو د ده ربه، رب جل وعلا د ده امتحان کوي، څه په وکړي فاکرمه، نو یې ونازوي په مال او دولت سره، ونعمه نعمتناکه کې پیسې ورډېرې کړي، مال یې ورډېر کړي، دکانونه یې ورډېر کړي، کوټیان یې ورډېر کړي، موټران یې ورډېر کړي، مزدوران یې ورډېر کړي، کاروبار یې ورډېر کړي. اخر پای دی چې وایي زه نو ښه سړی یم، زه مال لرم، داسې کارونه داسې کوم. نو فیقولو دی وایي ربي اکرمن، خدای پاک زما ډېر عزت وکړي، ډېر اکرام یې وکړي چې دونه ډېرې پیسې را کړي. نو الله جل جلاله فرمایي چې زه چې پیسې چاته ورکوم دا زما د اکرام او د اعزاز نښه نه ده. زما بنده ته چې زه اکرام او اعزاز ورکوم هغه بنده ته یې ورکوم چې زما په بندګۍ دی مشغوله وي، زما په اطاعت باندې دی مشغوله وي. په اطاعت کې د رب جل وعلا اعزاز نغښتی دی، په نافرمانۍ کې نغښتی نه دی. نو دغسې چې زه پیسې پر راډېرې کړم، نعمت ناکه کم، نعمتونه پر راډېر کړم، فیقول ربي اکرمن، خدای پاک وایي زما عزت وکړي. نو دغسې اکرام د رب جل وعلا په نعمتو سره، په مال سره، دا اکرام نه دی. نو ډېر انسانان چې دا پیسې پیدا کړي، په موږ مزارې ته تللي وو، هلته یو لوی تجار و، دا زما د ملګري شناخته و. نو هلته باره یوه شپه مو شپله ورسره. نو د بیخي د څو ممالکو څخه دا شیان واردوله، دا سامانونه چې راوړله په هر ولایت کې د قرارګاوې وې، په دا ګمرکاتو کې محصولات و دا شیان یو. نو بس په ټلیفونو کې اخته او چلم دلته ورته پروت و، بس دا خو نه د میوې چلم دی مولوي صاحب، زه دغسې کوم. ښه بخیر پای موږ زه ولاړ شولم هلته یو خونه هلته پرېوتم، د شپې راوتم او داسې چې دی لا ناست دي، هغسې ناست دي، هغه ټلیفونونه دي، هغه چلم سکوي او ټکي. نو سهار بره د ملګري ته ما دا خو د پر نیمه شپه هم ناست و، وایي دا خوب نه لري، والله که په کال بیده سوی دي. هم ولې؟ وایي دلته په دا چلم کې دی داسې انتیکه شیان سکوي چې یوه ګولۍ په $10 ده. دغه رقم دی در سهاره پر دغه یوه ګولۍ تماموي، دا نه کرار ورته دیږي. دا خوب نه ورځي او دی دا خپل کار کوي په دغه شپه کې. نو دغسې دا دنیا داسې امتحان په سوی وي، نعمتناکه کړی وي، خدای په ځان نه پوهېږي چې زه په دې خدای پاک نازولی یم. خدای پاک یې ایري شپه او ورځ په دې دنیا کې باره سره ولړسي، لکه ادب جدید لکه اخذدکه، بس د چټلي د بالای راګیلي، د شپې په اخته و. و اما اذا ما ابتلاه، خدای پاک فرمایي اما دونه که در خبره ده اذا ما ابتلاه چې موږ ازمایښت وکړو د دې بنده، فقدر را تنګ کړو، ضیق علیه رزقه، رزق برده، فیقول وای ربي اهانا، وای رب زما سپکاوی وکړي، زه ذلیله کړم، مال یې نه دی راکړی. نو کله خدای پاک وایي داسې نه ده چې عزت په غنا کې دی، اهانت په فقر کې دی. دا خبره داسې نه ده. و انما دغه عزت چې دی هغه په اطاعت او بندګۍ کې د خدای پاک دی. اهانت چې نغښتی دی هغه په معصیت کې نغښتی دی، چې څوک د خدای پاک سره نافرمانه وي. نو دا خدای ما نعمت ورکړي، پیسې مې ورکړلې، بل لا تکرمون الیتیم، بلکې دی چې دغه خلک، دغه هستمن خلک چې زه ازموینه پکوم، لا تکرمون، دی اکرام نه کوي الیتیم، د یتیم سره ښه وضع نه کوي، د یتیم سره د یتیم پالنه نه کوي او هیڅ شی نه ورکوي. حتی بعضې خلک د خپل میراث څخه یتیم ته شی نه ورکوي، او بعضې کسان د یتیم سره ښه نه کوي. یتیم چې هر ځای مسلمانان مکلف دي د یتیم سره به ښه کوي،
نبي علیه السلام بارک فرمایي وایي زه و کافل الیتیم به په جنت کې داسې سره یو ځای چې ښه کفاله د یتیم کړي ولا تحاضون او دی نه بحثه کوي نه خپل نفسونه نه بل څوک على طعام مسکین په ډوډۍ ورکولو مسکینانو لره نه هېڅ مسکین ته نه خپل ځان بحثه کوي چې مسکین ته ډوډۍ یو خوراکه ورکړي او نه بل چا ته وایي چې ته دغه مسکین ته ډوډۍ ورکړه موړ یې کړه وتأکلون التراث دی خوراک کوي ویأکلون یا خوراک کوي یا ام راغلی دی تا ام راغلی دی التراث د میراث اکلا خوړل لما معنا شدید دی خوري چې د مال د میراث یو چاته ورسېدي دوه ورونه دي مثال دا په موږ تاسې چا یو نو کې بیداره وي مشر وي هغه ډېره حصه یوسي کشر ته کرال لږ ورکړي ورونه دي بیداره خلک دي خوندې لري خدای پاک د پلار په میراث کې حق ورکړي خوندو ته میراث نه ورکوي خدای پاک تقسیم د میراث کړی دی دا پلار چې هر څو وارې وایي چې دا لوڼې مې د حق ایستلي دي زامن مې پکې راوستلي دي دا په هغه وخت کې چې دی ژوندی چې دا روح یې وختل مال د ده د ووتې بالا د بل په مال کې د چا وصیت نه چلیږي هغه لوڼې ته خدای پاک برخه ورکړې دوی لوڼې د یوه ورور حق لري په میراث کې خو دا خلک دي دا بحث د دې میراث څخه نی ورکوي په اطرافو کې خو بیخي دا شی نه بلده شی دی چې خور ته دې څوک میراث ورکړي د پلاره څه پاتې وي نو خدای پاک فرمایي ما خو پیسې ورکړي دي ته خو دوی د یتیمه سره ښه نه کوي مسکینانو ته ډوډۍ نه ورکوي او میراث سرې برده خوري او یحبون دې محبت لري المال د مال حبا حب جما خورا شدید خورا ډېر چې بس پیسې به پر څه ترتیب باندې را جمع کړم څنګه به سره یو ځای کړم شپه ورځې پر ځان یې وکړي بس دی اپیسې شدید محبت یې ورسره وي صحابه مبارکان چې به 40 کلنۍ ته ورسېدل بس مرایي ته به د خپل چارې د ژوند د کاروبار ټول ور وسپارلې نو دی به د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم مقیم سو پکښې ما به کور ته تللی او اودس لمونځ یو ډوډۍ به خوړل بس په مسجد کې اوس موږ هغه د شپېتو کالو سي لا ولا کارمان خیږي دی په دکان کې ناست دی په تجارت خانه کې ناست دی ټلیفونونه کوي دونه مې در واستولې دونه دې راواستولې شپېتو کالو سي لا هېڅ د دنیا څخه د پای ټکی نه ورتېږي او زامن لري کاروبارونه لري تجارتونه لري زمینونه لري بیا هم ستړي علاقې دی هېڅ دا چیش دی هغه محبت دی زړه ته د مال نه وتلی نو الله جل جلاله فرمایي کله داسې نه ده چې دوی به دغسې چړچي و میراثونه خوري سرې برده مالونه به سرې برده را جمع کوي عبادت به پاته وي اذا هر دکت الارض ټکټ کورسي دا مځکه دکن دکا په ټکټ کولو سره یعنې زلزله پر راسي ګرد سره ټکټ کولسي وجاء رابس ربک یعنې امر د رب ستا دا به راسي پر دې مخلوق باندې به وچلیږي والملکو ټوله ملائکې به د اسمانو سره شوسي اسمانونه به پټاو سي صفا صف پر دې مځکه باندې ولاړ وي وجیء راتګ به وسي په دغه حشرګاه پر میدان باندې یومئذ په دغه ورځ کې بجهنم په جهنم سره په دونه شدت کې به وي 80,000 زنځیرونه به ورلېدلي په هر زنځیر پورې به 80,000 ملکې مښچې وي داسې ملکې نه چې د هره ملکه وایي د دنیا سره ګډه وډه کولی شي دغونه قوي ملکې به په 80,000 زنځیره دي په هر زنځیر پورې 80,000 داسې قوي ملکې مښچې بیا هم دی د حشرګاه پر میدان را روان وي نو په دغه وخت کې تفسیر روح البیان کې وایي هېڅ شی دفع نسي کولی نبي علیه السلام مبارک بر ور ولاړ سي مخ ته یې ودرېږي جهنم ودروي نو نبي علیه السلام څه چا پوښتنه وکړه زه وبېرېدلم پر دې باندې چې زما امتیان به د جهنم لاندې کړي نو دی مخ ته دفع یې ده وکړله نو ودرېږي که نه هېڅوک دا ملک هم نسي درولی ډېر په شدت را روان د حشرګاه پر میدان باندې نو یومئذ په دغه ورځ کې به یتذکر الانسان باره به نو پند اخلي انسان چې په ژوند کې افراط کړی وي تفریط یې کړی وي بندګي د خپل خدای نه یې کړې اطاعت یې نه یې کړې اوس به نو دی نصیحت راته قبلوي وانه چیرې به وي له ده لره الذکرا پند اخیستل دلته به نو څه ګټه بیا ورسوي چې اوس نو زه د نبي علیه السلام مبارک په قول کوم اوس نو زه د قرآن اتباع کوم اوس نو زه قرآنونه وایم اوس نو زه وظیفې کوم اوس نو دنیا کار نه کوم اوس نو بد نه کوم ښه کوم انا له الذکرا دلته به نو پند چیرې وي بیا دلته خدای پاک وایي پند نسته بیا یقول وایي به یا لیتنی
او لویه یا اګاوسه لیته کشکینی ما قدمتو ما وړاندې کړی وای د دغې ورځې دپاره خیراتونه نیک اعمال ښه کارونه وظیفې ترک دنیا زهد تقوا کشکې مې دا آخرت ته رالیږلې وای د دنیا څخه یا لیتنی قدمت لحیاتي کشکې ما وړاندې واړې کړی وای د دغه آخرت د ژوند دپاره دلته خو هم دا د یو ژوند ستا نو فیومئذ په دغه ورځ کې به دغه انسانان چې د دې دنیا بې باکه انسانان دي لا يعذب الله جل وعلا بعذاب نور کې عذابه لکه عذاب هو ده احدا و هیڅ چاته داسې عذاب خدای پاک ورکي چې هیڅ چاته به نه یې ورکړی ده د دې دنیا غافله انسانانو لره او ولا یثیقو تړل به نه وي کې خدای پاک وثاقو هغه تړل لکه تړل هو ده احد و هیڅ چاته داسې ټینګ به په زنځیرانو زولنو وتړي چې هیڅوک به دغسې نه وي تړلی لکه ګین داسې یو شی ځینې جوړ کړي ملائکې په دوزخ کې وغورځي دغسې حال به وي او که څوک په دنیا کې سم صحیح روان ښه ژوند کوي د خپل خدای پاک نه یېروي نو بیا د وخت کې د مرګ الله جل جلاله له طرفه پر ژبه د ملکو ورته ویل کېږي یا ایها النفس المطمئنه او نفس مطمئنه چې ته په امن و امان کې په اطمینان کې ځکه نفس خو په اطاعت سره اطمینان حاصلوي په ذکر الهي سره اطمینان حاصلوي دې چې موږ په بنډارو کې به اطمینان حاصل کړو ساعت په زړه به مو اطمینان وکړي هلته په کور ته ولاړ شو دور یې الله کړو دلته قرآن شریف مجلس شروع وي یعنې په روش کال ډېر انسانان راتلل اوس هغه په کورو کې ناست بنډارونه کوي بله کوي هلته ناست هلته ناست دا مجلس نه پاتې شو نو داسې د خپل وخت حساب نه کوي خو دی په اطمینان کې نه وي دی په اضطراب کې وي پر یوه ځای د طاقت نه کېږي نن دلته سبا هلته دورې علاقه دورې علاقه دورې اطمینان دلته د خدای پاک په اطاعت کې دی دلته به اطمینان ته پیدا کوي بل ځای نشي پیدا کولی نو ملک ورته وایي چې دی مړ کېږي او نفس مطمئنه ارجعي رجوع وکړه الى ربک وخپل رب جل وعلا لره و امر ته د رب جل وعلا چې هغه جنتونه دي ورځه ورسه راضیة چې ته به ډېر راضي یې په هغه ثوابو و نعمتو چې رب جل وعلا تا ته درکړي دي ستا پر اعمالو باندې مرضیه او خدای پاک هم ستا څخه راضي دي ځکه چې ورضوان من الله اکبر رضا د الله جل جلاله د اکبر عبادت دی که چا رضا د خدای پاک لاسته راوړي صحابه مبارکانو به ویله و یا رب زموږ ته زموږ څخه راضي شه ته زموږ څخه راضي شه نور زموږ باک نشته چې په هر مځکه کې مرو پر هر قسم باندې مرو که چپه پراته وي که رسته پراته وي که پر بغل پراته وي پر هر رقم چې مرو په اور کې مرو په اوبو کې مرو خو خدای ته چې زموږ سره راضي یې نو خدای پاک چې د سړي سره راضي شو بس ورضوان من الله اکبر د اکبر عبادت نو رضا د خدای پاک به سړی ځان ته حاصلوي دا لوی عبادت دی نو دغه خلک چې وایي ته به هم راضي یې په خپلو ثوابو سره چې خدای پاک درکړي دي مرضیة خدای پاک هم درسره راضي دي فادخلي ننزه په جمله کې د عبادي په بندګانو کې صالحین د هغو په جمله کې ولاړ شه وادخلي جنتي او ننوځه زما جنت نو دغه نفسونه چې دي په انسان کې اوه نفس دي اول نفس اماره دی دوم نفس لوامه دی دریم نفس ملهمه دی څلورم نفس مطمئنه دی مطمئنه دغه دی پنځم نفس راضیه دی چې دی به په نعمتو سره د خدای پاک جوړ کړي دی به راضي وي شپږم نفس مرضیه دی چې رب جل وعلا به د ده سره راضي وي اووم نفس کامله دی دا نفسونه دي اوه دا د انسان کې وجود کې سته نو بعضې ښه شیان سړي ته ورښیي چې او بعضې بد شیان لکه نفس لاماره بالسوء نو الله جل وعلا له طرف څخه فدخلي فی عبادي ننوځه په جملو کې د هغه زما د بندګانو صالحینو په هغو کې ورداخل سه فادخلي جنتي او جنت ته زما داخل سه نو الله جل وعلا دې موږ د داسې خلکو څخه وګرځوي چې یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي چې دا موږ تاسو ته وویل سي وما علينا الا البلاغ المبين